چې دلته د باران له امله زمونږ داسې ځینې هغه هیوادوال چې دلته ژوند کوه د دې نه مخکې دلته مونږ دغه کورنۍ سره خپرونه چمتو کړی وو چې متاسفانه نن دغه کورنۍ باندې دغه کور پرېوتو دغه د کور دغه چت پرېوتو او په دغه کورنۍ کې چې زمونږ هغه خویندې ورونه ژوند کوه دلته زمونږ یو خوراکي اورېده هم په حق رسېدلی چې زه مخکې هم راغلی وم نن د دې مور د دې خور او د دې هغه نور په کور کې چې د دې مېلمانه وو دلته لکه دا خلک چې وایي چې د دې کور کې نن شپه مېلمانه وو مېلمانه د دې څه کېږي خبر هم نه وو خو موږ خبر یاستو چې دغه کورنۍ سرپرست لاسګاډی چلوي همدارنګه دغه کاکا په رواني مرض هم مبتلا دی چې د دې کورنۍ لخوا موږ ته پخوا یادونه شوې او دغه کورنۍ ته موږ پخوا راغلي وو دیو سره موږ مرستې کړي دي داسې دغه واړه واړه ماشومان ګوري چې نن د مور د مینې څخه بې برخې پاتې شو د دې مور نن وفات شوی دی او دغه واړه واړه ماشومان په ژړا دي زه په هغه ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې نن زمونږ دغه ورونه چې دلته راټول شوي دي دوی په سړک ولاړ دي د لیوې سرحدي تر څنګ او چانده غونډۍ د دغه کورنۍ لپاره تر څو پورې دوی د دې کفن وکړی شي همدارنګه دې ته هغه نور د دې خیرات وکړی شي همدارنګه دې ته د دې به جمعګي کېږي درېیمه به کېږي همدارنګه څلوېښتي به کېږي خو دغه کورنۍ متاسفانه داسې وس او توان نه لري چې دوی دغه خپل هغه دود او دستور پر مخ یوسي چې د افغانانو د ټولو همدغه دود او دستور دی موږ او تاسې اکثر وایو چې یو کورنۍ کې دغه کورنۍ خو غریب او فقیره دی موږ او تاسې پوهېږو زه په هغه ټولو شتمنو هیوادوالو باندې په هغه مؤسسو باندې غږ کوم چې نن په دغه افغان ورور باندې په دغه کورنۍ باندې نن دغه په دغه باران کې غم دی ویر دی جړا دی فریاد دی تاسې ټولو باندې غږ کوم چې دغه کورنۍ د لیوې سرحدي تر څنګ ژوند کوي تاسې کولی شئ چې د شرق راډیو تلویزیون د هیلې خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې همدا اوس موږ سره اړیکې ونیسئ تاسو ته د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمیرې وایم 0039 700 501 بله شمیره هم تاسو ته وایم 0039 88 515 غواړم دغه واړه واړه ماشومانو سره هم دوه درې خبرې وکړم چې دوی په زړه کې څه راځي خوراکي راته ووایه چې د شپې تاسې کله دلته په دې وطاق کې ویده وې دغه وطاق تاسې باندې څنګه کېناستو څنګه چې بچی ته په خبره پوهېږي دا کوټه خراب مخکې باران ناوې خراب کېنولې وه بیا هم ناوه ته سمه کړه بیا ونیو نن بېګانۍ باران باندې چې سبا یې مونږ چایلګو یوازې وغورځېده موږ باندې خلک راټوک شو مور یې راته بچ نه کړه بچي یې ورته بچ کړ نه یو ورېره مړه شوه او یو ورور مې سرباز شو راته او مور مې په حق ورسېده مور مې موږ بې پلاره کړو ځان سره مور یې موږ پلار ته پرېښودو مور مې کډه ویوړه پاره کړه خدای موږ باندې د غونډو مسلمانانو زړونه راباندې خوږېږي زموږ مور پلار مړه
پلار مې دغه ته موږ د ژوند دی لري بس که قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دلته په دغه ځای کې چې زمونږ کوم ورونه کوم واړه واړه ماشومان دلته ولاړ دي دا ټول په ژړا دي غواړم دغه ورور نه هم دوه درې خبرې واورم چې دا عیني شاهد دی دلته چې دلته دی ژوند کوي او دغه کورنۍ سره د دغه ورور سره روابط دی د دې نه هم خبرې واورم که راته ووایي وروره د دې خبرو نه به موږ تېر شو بیړنی حالات دی چې د تا نه ستا نوم پوښتنه وکړم یا داسې نور دغه جریان راته ووایي چې دغه حادثه څنګه رامنځته شوه دا داسې وشو سبا دی وخت تللی دې خوا ودرېږو سبا دی وخت تللی و کار ته بس ګاډی غریب کړي دلته یو دوکان لرم هغه غریبه دوکان دی بس انډیواله چې یو د هغه بېګا چې مېلمانه راغلي دي هغه دوه دانې بد شوي دي دا راپسې هلته منډې وکړي وایي چې و ماما وایي هغه د کوټه غورځېدلی دی کوټه دا څو بجې دا کوټه وغورځېدې تقریبا 9:30 بجې به وه سهار 9:30 بجې سهار 9:30 بجې دغه ټیم به و نو چې دا ما وکتل انډیوال دوکان مې پرېښود او منډه مې کړه چې راغلم انډیوال ته کوم لیوا سفیدي سره کورونه دي که نه نو انډیوال دي ځینې قمندانان او لیوان هم خلک کور کلی هم راته راغونډ شو انډیواله زه هم پکې وم یو مېلمه و زمونږ کور هغه هم راغله د هغې یو زوی مړ شو پاک ورسېده اورېندار مې پاک ورسېده نو انډیواله لګیا و انډیوال هم ویستل انډیواله بس دغسې ګورو د دغه کورنۍ په د دې ژوند په حالات باندې لږ رڼا هم واچوئ تاسې چې دغه کورنۍ اوس د کفن لپاره داسې د نورو تاسې وویل چې دغه کورنۍ سره ستاسې روابط دی تاسې هم ژوند ما مخکې پوښتنه کړې دی د ژوند پړاوونو سره تاسې لاس او ګرېوان یاستئ چې فعلا دغه کورنۍ څه لري دغه خیر خیرات لپاره دغه کفن لپاره چې شی لري او که نه لري ورته دا هم راته نه والا چې شی هم نه لري هېڅ شی هم نه لري خدای دغه دی دا غریب لاسګاډی چلوي منډه ونه سهار کې څوک انډیوال هغه چا چې شي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا هغه کاکا دی چې دغه کورنۍ سره د دې هم روابط دی د دغه کورنۍ خپلوان دی دغه وړوکی ماشوم تاسې ګورئ چې دا هم کله چې دا چت په دې باندې غورځېدلی دی د اتاق دا هم خوږ شوی دی سر یې هم خوږ شوی دی تاسې خپله ګورئ او تاسې ته موږ ځکه د کمرې د لارې ښیو په دغه باران کې تاسې ته زحمت درکوو چې تاسې د دغه کورنۍ دغه ژوند دغه حالات تاسې په خپلو سترګو وګورئ چې زه به تاسې ته دا ووایم چې دغه واړه واړه ماشومان چې نن جاړي د دې احساس به هغه څوک کولی شي چې د خپل د مور د مینې څخه بې برخې پاتې او همدارنګه په دغه باران کې ورته یو حادثه مخکې شوی وي زه په هغه ټولو شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې د انسانیت او د وجدانیت د احساس له مخې راشئ او دغه کورنۍ تاسې دغه ورونو خبرې واورېدې چې دغه کورنۍ د کفن لپاره د خیر خیرات لپاره د هیڅ شي لپاره داسې هیڅ هم نه لري نه پیسې لري نه داسې یو شتمن خپلوان لري دلته په دغه ساحه کې لیوی سرحدي ترڅنګ چې زمونږ دغه کوم کورنۍ ژوند کوي دا ټول غریبي او فقیرې کورنۍ دي په تاسې ټولو باندې غږ کوم بیا هم تاسې ته د هیلې خیره ټولنې د ویبر شمېرې وایم چې دمګړی به هم تاسې ته کېدای شي د شرق راډیو تلویزیون د لارې دغه د خلکو دغه د ورونو دغه خپرونه چې موږ دلته کوو تاسې ته لایف نشر شي تاسې کولی شئ د هیلې خیره ټولنې په ویبر شمېرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ 0039 700 تاسې ګوري قدرمنو هیوادوالو چې باران دی او په باران کې ډېر سخت حالات دی دلته دغه ټول ورونه راټول شوي دي غواړم چې دغه دلته زموږ یو بل ورور هم و د دې بل ورور اسد جانه دلته راشي هله بچیه هغه ورور ستا نه مشر و چې دلته نن وفات شو تا نه کشر ورور دی و نه ورور نه دی هغه مېلمانه و دا مېلمانه دي دا چې د کور سړي دي دا د خور د ورور د مور هغه ورور چې وفات شوی د هغه مېلمه و نن شپه دلته مېلمه راغلی و اوس هغه کې د انګورباغ کې هلته به هم لاړ شو وبه یې ګورئ او پټه خبره موږ به لاړ شو قدرمنو هغه به نورې کوټې هم امکان لري چې دننه شي هغه هم ډېر عاجزانه غریبان دي
لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا هغه وطاق دی چې دلته زمونږ هغه هیوادوال زمونږ هغه خوراکي او دغه واړه واړه ماشومان دلته ژوند کوه چې تاسې ګورئ چې دغه وطاق دوی د داسې ښه لرګي په دې کې نه و همداسې ښه داسې شیان نه و یو ګاډر دی چې هغه ګاډر به هم مونږ ووایو تاسې ګورئ چې بالکل کوږ شوی دی چې کله غورځېدلی خپل فلم بردار څخه هیله کومه چې دغه ګاډر د لیکلوز کې تاسې ګورئ چې دغه ګاډر منځ نه کوږ شوی دی او دغه چت په دغه کورنۍ باندې پرېوتی کیدای شي دغه خوراکۍ باندې یا دغه ماشومانو باندې دغه ګاډر چې مات شوی دی دا به پرې راغورځېدلی وي د دې له امله به مړ شوی کوم لرګی به پرې راپرېوتی وي همدارنګه غواړم دغه ورونو سره لږ یو دوه درې خبرې وکړم چې دوی هم ماته د دغه ځای په اړه د دغه کورنۍ په اړه لږ معلومات راکړي وروره ستړی بسم الله الرحمن الرحیم دغه ماشومان تاسې مخکې دلته شرق نیټورک مخکې هم لیدلي چې مظلوم و غریب و او اوس هم راغلي دي دوی نه ډېره مننه کوو دغه حالات چې کوم دي تاسې مخکې خپل هم لیدلي اوس هم ولیدل او مخکې هم تاسې لیدلي و ماشومان تاسې ولیدل په دغه کې یو زنانه او یو ماشوم وفات شوی ده مړ شوی ده نو اوس دغه حالات چې کوم دي که دا د موږ د غریبۍ نتیجه ده که غریبي نه وای نو محله او داسې ښه کورونه به موږ هم جوړ کړي وو نو دغه کورونه دغه خلکو نه شتمن نه د موږ دا هیله ده چې دغې کورنۍ سره د زړه له اخلاصه چې کوم وسې کېږي د الله په رضا باندې دوی سره کومک او مرسته وکړي خدای شته چې زه درته ویلی شم چې په دې سړک باندې نن د دې دپاره موږ چانده غونډوو په چاندې سره موږ د دوی دپاره مرسته او کومک راټولو چې کفن او د تابوت او د خیرات غم یې وکړو نو خیر د هیوادوالو تاسو نه ټول نه موږ دا هیله کوو چې د اسلام او د افغانیت له وجې نه تاسو د کورنۍ سره ښه کومک چې هر څه وس کېږي باید تاسې وکړئ خوشحاله اوسئ مننه قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زمونږ یو خوراکی چې د وکیل صاحب میرمنه دی چې دلته په ننګرهار کې د ژوند شپې او ورځې تېروي چې تېره ورځ د شرق راډیو تلویزیون د لارې زمونږ یوه خپرونه نشر شوې او د کابل کیمپ څخه چې زمونږ یو ورور چې په دواړو سترګو معذور و هغه لپاره یې ماته څه پیسې راکړي وو چې تاسې دغه کورنۍ لپاره څه داسې واخلي او دغه کورنۍ ته یوسئ خو دا د الله تعالی یو کار تاسې وګورئ چې دغه بیړنۍ حالات په موږ باندې داسې راغی چې موږ هغه کورنۍ ته زنګ ووهه چې خورجانې ستاسې دغه پیسې موږ اخلو دغه کورنۍ ته موږ داسې خوراکي توکي وړو چې د دوی په کور کې مړی دی هغه بیړنۍ مرستې دي دیو ته اضطراري حالات دی په دې کورنۍ باندې موږ هغه پیسې راواخیستې دغه کورنۍ ته مو ځینې شیان راوړي دي چې کیدای شي دغه ورونه چې یادونه وکړه چې دغه کورنۍ هېڅ هم نه لري نن به ورپسې خیرات وکړي همدارنګه کیدای شي دویمه درېیمه به یې هم پرې وکړي خو زه په تاسې باندې بیا هم غږ کوم چې دغه مواد موږ هم تاسې ته ښیو دغه خوراکي توکي چې موږ دې کورنۍ ته راوړي دي دغه مړو په خاطر چې دا بسنه نه کوي دغه کورنۍ نور هغه اشد ضرورت لري نورو خوراکي توکو ته پیسو ته هم چې تاسې دغه کورنۍ یوازې پرېنږدي او دغه کورنۍ سره تاسې مرستې وکړي بیا هم تاسې ته د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمېرې وایم چې دمګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 200 شپږ 501 بله شمېره هم تاسې ته وایم د هیلې خیره بنسټ 0039 88 545
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې زما تر څنګ یو خوراکۍ ولاړه ده. دې سره هم غواړم چې دوه درې خبرې وکړم چې دی څه ویل غواړي. دغه خوراکۍ دی په حق ورسېده او تر څنګ یې هغه واړه واړه ماشومان چې دلته میلمانه وو په حق ورسېده. څه ویل غواړي، زړه کې د څه راځي خوراکۍ دغه د خور کوم خبرې درته یادېږي؟ دا د ډېرې غریبۍ نه داسې ښه وروره مېړی نیوانی شه ولاس ګاډی چلو سبی به وتو مازدیګر به راته یا روپۍ ډېرې غریبې وویلې هر چا ته یې ویل نه ورسره کومک وشو نه ښه نه به ډېرې چغې وکړې وروره. خو بس دا اوس داسې وخت راغلی څوک نه کوي د غریب غمه نه کوي چې غریب شي نور هم د پورې خاندي وروره. خورجانې د هیلې خیره ټولنې بنسټګره شاله شایخ وخت ناوخت راغلی دی او ستاسې دغسې د بېوزلو هیوادوالو سره ستاسې خویندو سره مرستې کړي دي چې موږ نه راضي یاستې او که نه؟ او ولې ناست وروره تاسو موږ سره مدد کړی ده کله هم د کور مدد وروره تاسو چې څه کېږي لاس کې مې خو هغه کوئ موږ سره ښه در سره دی خدای وکړي. نور داسې دولتي ادارو نه یا نور داسې خلک تاسې ته راغلي دي ستاسې دلته د ژوند پوښتنه کړې چې تاسې په کوم حالات کې دلته ژوند تېروئ؟ نه وروره هېڅوک هم نه دي راغلي وروره. خورجانې څنګه چې مونږ ګورو دغه ستا شاته په دې بیکګراونډ کې چې ستا دغه کور مونږ ګورو چې ته دلته ژوند کوې او دلته دغه دیوالونه مونږ ګورو، نن دې په دغه خوراکۍ باندې دغه چت کېناستو او خپل ژوند دې د لاسه ورکړو، سبا به ته هم داسې کېدی شي. څه غوښتنه لرې په زړه کې د څه راځي؟ خو وروره څوک چې شیان د لاسه نه کېږي که نه ځایي باسو کار نشته اوسګار نشته نور سړی هماغسې سبی چې وځي مازدیګر راځي وروره دغسې. خورجانې زه هم دا اوس ګورم چې ته د باران له امله باران په تا باندې ورېږي په ما باندې هم ورېږي او موږ او تاسې دلته ولاړ یاستو د دې له خاطره چې زه ستا غږ واخلم تر څو پورې چې هغه شتمن هیوادوال زمونږ وګوري او تاسې سره مرستې وکړي. خورجانې دغه کور دا ژوند دغه حالات چې مونږ ګورم دا اوس زه ګورم دلته چې دغه دیوالونه یې لګیا دی غورځېږي نړېږي لګیا دی په خپله روان دی چې هغه د خور ماشومان واړه واړه درته یتیمان پاتې شو. پلار خو د کور نه ووځي خورجانې دغه مورې چې ټول کور پې ودان وي په زړه کې د څه راځي چې دغه واړه واړه درته د خور دغه ماشومان درته پاتې شو، زړه کې د څه راځي کوم درد کوم احساس لري همدا اوس؟ دغسې وکړي واورو جانه چې اوس خو دا یتیمان دي د چا درګاه ته به ودرېږي اوس دې سره لږ ښه ژوند ښه وکړي خیر ده لږ مطلب ووایي لږ په ناس ماړه شي وروره وږي دي او زه هم چې شی نه لرم چې ورسره وکړم دغه د ما دغه حال ده نن سبا په هم کوټه ولیږي وروره کومه څه به لاړ شو. خوشحاله اوسې خورجانې. لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دلته زمونږ هغه ټول هیوادوال چې دلته ژوند کوي دغه د لیوی سرحدي تر سیلمه چې دغه زمونږ هغه هیوادوال دلته ژوند کوي دغه دیوالونه تاسې ټول ګورئ چې د خټو دیوالونه دي د باران له امله دا کیدی شي چې نن په دغه کورنۍ باندې دغه د اتاق دغه چت پرېوته سبا دلته هم دغه ستونزه پیدا کیدی شي دغه پیښه بیا دلته هم رامنځته کیدی شي. په هغه ټولو شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې نن په دغه کورنۍ باندې غم دی دلته په دې کور کې ورته مړي پراته دي تاسې راشئ او دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ او په هغه دولتي ادارو باندې په هغه دولتي مسؤلینو باندې هم غږ کوم چې دلته زمونږ دغه ټول افغانان چې دلته د ژوند شپې او ورځې تېروي چې دوی ته د داسې یو ځای زمینه سازي وشي یو ځای د دوی ته داسې مقرر شي تر څو پورې دغه خلک د دغه ځای نه کوچ وکړي د دغه ځای نه دغه د لیوی سرحدي دغه ساحه دوی تخلیق کړي او دوی ته داسې یو ځای وټاکل شي تر څو پورې دوی هلته خپل ځان لپاره یو کور جوړ کړي. د کډوالو چارو ریاست باندې غږ کوم چې دا ټول دلته چې میش خلک دي دا ټول جنګ ځپلي هیوادوال دي زمونږ. زه په هغه ټولو مسؤلینو باندې غږ کوم څوک چې دغه د کډوالو چارو ریاست هغه مسؤلین دي
چې زمونږ هغه جنګ ځپلي هیوادوال چې د جنګونو له امله راغلي دي دلته یو ځای کې او بل ځای کې میش دي. همدارنګه زمونږ ځینې خلک د پاکستان نه هم راغلي دي دلته د ژوند شپې او ورځې تېروي. ما په ځینو زیاترو خپرونو کې د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو غږ مې رااخیستی دی چې نن دی سبا دی او نمرې توضیح کېږي قاسم آباد کې خانکۍ کې، خو متاسفانه تر دې دمه پورې هیڅ چاته نه نمرې توضیح شوي دي او نه د یو ځای زمینه سازي دوی ته شوی. په هغه ټولو ادارو باندې چې څوک د دغه بېوزلو هیوادوالو د ریټرنیز د آی ډي پیز د خلکو مسؤل دي او په هغه ادارو کې چې کار کوي دوی ته باید چې یو نمرې ورکړی شي. همدارنګه د دوی د ژوند لپاره د زمینه سازي وشي تر څو پورې زمونږ هغه نور داسې کورنۍ چې دلته میش دي د لیوی سرحدي تر څنګ چې هغوی د داسې پیښو سره مخامخ نشي. نور به هم موږ سره پاتې شي. تاسې ته نور هم د دغه کورنۍ هغه ځینې ستونزې به تاسو ته در په ګوته کوو. همدارنګه هغه واړه ماشومانو سره به هم خبرې کوو. موږ سره پاتې شي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې په هغه اضطراري حالات کې چې هغه بیړنۍ مرستو کې زمونږ د یو وکیل صاحب میرمنه چې مخکې هم ما یادونه وکړه چې دغه ماته ویلي و چې یو خپرونه د شرق راډیو تلویزیون د لارې نشر شوه. زمونږ یو معذور ورور په کابل کیمپ کې ژوند کوي چې ماته څه پیسې راکړي چې تاسې هغه کورنۍ ته لږ خوراکي توکي یوسئ. نن تاسې ګوري چې موږ د لیوی سرحدي تر څنګ چې زمونږ یو خوراکي او هغه واړه ماشومان چې دلته د شپې میلمه راغلي وو، میلمانه راغلي وو، د باران له امله په دوی باندې اتاق چت په دوی وغورځېده او یو خوراکي او تر څنګ هغه واړه ماشومان چې دلته میلمانو په حق ورسېده. قدرمنو لیدونکو، تاسې ګورئ هغه بیړنۍ مرستې دي چې موږ راوړي دي دغه کورنۍ ته. زه په تاسې ټولو باندې بیا هم غږ کوم چې دغه مرسته بسنه نه کوي. د دغه خوراکۍ پسې به خیرات کېږي، دویمه درېیمه همدارنګه څلوېښتي په هغه ټولو شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې د انسانیت، وجدانیت او د اسلامیت له مخې راشي او دغه کورنۍ تاسې یوازې مه پرېږدئ او دغه کورنۍ سره تاسې مرستې وکړي. تاسو ته بیا هم د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمېرې وایم. که دغه کورنۍ سره تاسې غواړئ چې مرستې وکړئ نو تاسې د هیلې خیره ټولنې په وایبر شمېرو موږ سره اړیکې ونیسئ او خپلې مرستې دغه کورنۍ ته واستوئ او ریر شي. تاسې په خپلو لاسونو دغه کورنۍ ته خپلې مرستې وسپارئ. د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمېرې تاسو ته وایم چې دمګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسو ته ښکاري 0039 200 شپږ 501 زمونږ بله شمېره دی 0039 88 545. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې دغه کاکا زما تر څنګ ولاړ دی چې ما ځینو خپرونو کې یادونه هم کړی چې کله د دغه کورنۍ هغه خوراکۍ هغه واړه ماشومان ژوندي وو. دغه کاکا ما ته یادونه کړې وو چې دا غریب کار دی، په ښار کې کراچۍ چلوي او د دې تر څنګ په رواني تکلیف هم مبتلا دی. نن الله تعالی ورته په کور کې یو غم راوست. دغه خوشحالي او خفګان دا خویندې او وروڼه یې سره کله به په تاسې باندې خوشحالي راځي، کله به غم راځي، کله به خفګان راځي. دا د الله تعالی له طرف نه په موږ او تاسې باندې راځي. دغه کاکا نه پوښتنه کوو چې دغه پیښه دوی ته څنګه رامنځته شوه، راپېښه شوه دوی ته او د دې نه هم دوه درې خبرې اورو. ته راته دا ووایه چې دغه مشکل چې نن تاسو ته دغه پیښه راپېښ شو چې دا څنګه راپېښ شو، تاسو ته لږ تاسې ماته ووایه. داسې پیښه شو چې زه سهار کار ته تلم، وچه کلکه کوټه وه، یوه مېلمانه راکره وو، خو ما ته زه کور ته نه ځم، زنانه ته مې ویل نه لاړ شه، وروسته سودا مودا ځان سره راوړی، مه راوړه خو ولاړ شه. ما ورته باران د منډۍ کار نه دی، د منډۍ کې سبزي دا کار وکړه، زه راځم. ما ته ویل زه چې لاړم ما خو پرېږده، یو سل مې کړي او یو سل به نور شي، بیا به په قلاره لاړ شي. هغه چې دغه چې ورور راپسې راوړ چې راشته کور دی وران شو. لکه ته په دغه باران کې ووتې او تا ته ستا مېرمنې وویلو چې ته لاړ شه ښار ته او کار لپاره.
کار لپاره لاړ شو ښه وروره دا به هم تا ته ووایو چې یو کور خو په یو مېرمنه ودان وي او که نه چې کور مې اوس به دغه د ماشومانو د څه کېږي او دا دې سوچ کړی او که نه لږ هم مونږ ته ووایه چې څه دې زړه کېږي څه به وکړي نو بس ما نه به کار پاتې نو ماشومان خو نن سبا چې کور د بیل شو به مالان د څوک ساتي لکه ته که کور ته ماشومانو ته شي د ماشومانو ساتنې ته د دوی به هغه د خوراک د دوی به هغه د پوشاک د دوی به څه کېږي دا هم تا سوچ کړی او او که سوچ مې کړی ده الله به خیر شي بیا به ګورو سره چې مثاله خبر به داسې وشي چې هغه مرسته یو کور بیا راته جوړ شي دا هم راته ووایه وروره چې نن په کور کې درته مړی پروت دی او وراره دې هم تاسې کره خورایه ستا کېږي خورایه دې هم تاسې کره میلمه و هغه هم په حق رسېدلی په هغه شتمنو هیوادوالو چې د کمرې د لارې د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري چې تا سره کومې مرستې وکړي کومې مرستې تا سره وشي والله نو زه تاسو خپله پوهېږم نو زه څه ووایم نو خو خبر یم ښه خبره یم چې هغه کومه څه مرسته به وشي خو پوه شئ قدرمن کور مو وران شو مثاله خبره ډېر ښځه لاړو د ماشومان تباه او برباد شو کور مې نو دا به څنګه کېږي ولاړ دغه کاکا نه هم دوه درې خبرې اورو چې دا کاکا څه ویل غواړي خاتم راته ووایه چې کاکا اوس به د دوی ژوند څنګه وي فعلا چې دغه کور کې تاسې ته اوس مړی پروت دی دغه کاکا خو ما مخکې مې یادونه کړې چې په رواني تکلیف مبتلا دی او کار روزګار یې نشته په ښار کې کراچۍ چلوي چې په هغه شتمنو هیوادوالو باندې په هغه موسسو باندې څنګه غږ کې څه ویل غواړي چې تاسې سره کومې مرستې وشي دغه کومه وروره چې په دغه مسلمان دغه نن راغلی دا بهر چا دی که نه په دغه سره مرسته پکار دی غریب دی هېڅ شی هم نه لري سبی د 7 بجې یا تقریبا 6 بجې ځي د لاس ګاډی ښار کې چلوي 10 روپۍ پیدا کړي هغه یو چارک کولو راوړي خپلو ماشومانو ته هغه هم خدای پرې ودروله په دې چې لاړه کار ته د پولسوال هغه چې راځه کور دې پرې ماشین مې وړاندې شو زخمیان دي ماشومان زخمیان دي ښځې مړ شو یو خو هغه د خورزی و هغه هم پکې مړ شو نو هغه دغه کور ګروبا کې دی هغه مېلمه ولاړ که نه دغه د ماشومان دي مسکینان دغه 2-3 زخمیان دي دغه ښځه هغه ځای ګوري چې مړ دی او کور یې وران شو کوای شي حکومت وکړي که رعایت وکړي دې سره کومک پکار دی یا پول ته جوړ کړي یا مطلب دا یو د زړه هغه ورته رحم ورته ورکړي خدای دې خوشحاله را خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو یو بل ورور هم دلته ولاړ دی چې مخکې هم ما دې سره خبرې وکړې غواړم 2-3 خبرې دې نه نور هم واورم بخښنه غواړم وروره مونږ داسې دا وطن دی که نه ته دا ما ورور د عاجز دی خدای دی نو وروره مزدوري ته سبب وتلی و هغه د وګوره شپې کوټه پرې کېناستو بچي صاحب ولاندې شول په موږ د دې حکومت نه داسې غوښتونکي غواړو چې موږ دې افغانستان ته راغلو موږ ته سنا پناه راکړي دا موږ راغلو دغلته پراته یو دلته کورونه یو دا موږ ته وایي چې دا چوریکي ځایونه هم دي نو چې شته د افغانستان نه راغلي پاکستان نه راغلي 40 کاله موږ تېر کړو هلته واړه هلته مثال هغه شو خپل وطن ته راغلو اوس دلته هم څومره وخت کېږي دلته هم دا 14 کاله 14 کاله دلته 12 کاله کېږي چې راغلي وروجانه پلارم نیر وي وړو انډې شهیدان موږ ته پیدا کېږي وروره دا څنګه وطن چې موږ شپه کوو سبا موږ پسې عسکر هم راځي بل هم راځي چې شپه مه کوئ ځئ وروره تښتئ سم پناه موږ ځان ته نشو کوی سمه کوټه موږ ځان ته پټوی نشو دا څه رقم دی وطن دی چې شته یې غوښتلو چې دا وطن دی خپل د عوام خدمت نشي کوی موږ ته هماغه پاکستان ښه دی که دا څه وطن شي چې موږ دلته په کرایه پراته یو موږ دلته په ډار پراته یو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغه ورور خبرې تاسې واورېدې چې نن دغه ورځ که په ما دی سبا په تا هم راتلی شي هغه ټولو بادر د بااحساسه افغانانو ته غږ کومه چې دغه کورنۍ یوازې مو پرېږدي دغه کورنۍ د دې نه وروستو نن خو یې ښځه مړه شوه او په دې کورنۍ کې هغه واړه ماشومان په حق ورسېده خو دغه سلسله دلته ختمیږي نه دا به ډېر مخکې ځي د دې نه وروستو دغه کورنۍ به نورو ستونزو سره هم مخامخ کېږي دغه کورنۍ دغه واړه ماشومان ساتنه هم غواړي پلار یې د کار د روزګار هم نه دی تاسې ټولو نه هیله کوم چې د هیلې خیره ټولنې سره یو ځای شي او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړي دغه کورنۍ سره مرستې وکړي بیا هم تاسې ته د هیلې خیره ټولنې د ویبر شمیرې وایم چې دمګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 00390 700 501 بله شمیره دی زمونږ 00390 899 قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زمونږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه باران دی او تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توري علی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب
یو بېوزله کورنۍ سره د یو دردېدلې یو کړېدلې کورنۍ سره یا داسې د یو غمځپلې کورنۍ سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم په هغه ټولو افغانانو ته هغه ټولو دردېدلي او کړېدلي خویندو ورونو ته دا دعا کوم چې الله تعالی دې دغه باران په هغه ټولو افغانانو باندې په خیر او خیرت سره تیر کړي تر بیا ښه وختونه ښې چارې لوی الله مو مل شي